ګرانو عزتمندو مسلمانانو وروڼو، د قرآن کریم د 18مې پارې د سورة النور څخه یو آیت ما ستاسې مخ ته تلاوت کړي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مقدسو احادیثو څخه یو حدیث شریف ما ستاسې مخ ته ذکر کړي. خبره د ډېره وخته په تسلسل را روانه ده چې د حضرت لقمان حکیم صاحب نصیحتونه وه. 4,000 انبیاء علیهم السلام سره ملاقات او 1000 کاله اوږد او طویل عمر ژوند الله پاک لقمان حکیم صاحب ته ورکړی. دی فرمایي د دې ټول عمر صحبت ناسته ولاړې سمې یو څو خبرې انتخاب کړي دي. اوله خبره دا وه چې کله تاسې پر لمانځه ودرېږئ نو د زړه حفاظت مو وکړئ، خشوع خضوع سکون په ډېر عجز او للهیت و الله ته لمونځ وکړي. تفصیلي بحث تېر شو. دوم نصیحت دا و چې کله تاسې پر سترخوان باندې کښېنئ نو د خپل حلق او ستوني حفاظت وکړي. د دغه نصیحت دوه اړخه وه. یو اړخ یې و د حرامې نفقې څخه اجتناب بحث تېر شو. بل اړخ یې و د حلالې نفقې تلاش او لټون، پر دې هم تفصیلي بحث تېر شو. دریم نصیحت حضرت لقمان حکیم صاحب فرمایي چې کله تاسې د یو چا کور ته ورسئ نو په هغه کور کې بیا د خپل نظر او سترګې حفاظت کوئ. نن سبا خو لا ترتیب واوښتی، کوټه جلا ده، سراچه جلا ده و تعمیر جلا دی. کین په پخوا زمانه کې دونه وسایل او فراخي نه وه، میلمه به یم کور ته به وي. اوس هم په ساراو کې په بعضې ځایونو کې ځینې ناداره خلک کوټه نه لري چې کله میلمه ورته راسي نو په سرای کې دننه یو اتاق لري د میلمه دپاره، نو بیا کور والا د مخه سي میلمه په پسې سي بیا یې بوځي هغه خاص اتاق ته. حضرت لقمان حکیم صاحب فرمایي اذا دخلت بیت احد، چې کله د یو چا کور ته ورلې، حرم سرای ته ورلې، پیټکو کوټې ته ورلې، نو په دغه حال کې دې د خپل نظر حفاظت وکړه. د سترګو تر کونجانو ایسته و دورې مه ګوره چې په دې زنانه پسې کتلي، په دې ښځې پسې کتلي، ډېره دې ستاسې د مخ حیا وي. خپل نظر محفوظ وسات ځکه چې ګناه ده. قرآن کریم کې الله پاک جل شانه دغه د سترګو د نظر او په دې سترګو سره ګناه کول، په دغه سترګو سره غیر محرم ښځو ته کتل، په دغه سترګو سره هلکانو کشرانو ته کتل او بدنګاهي پکول، بدنظري پکول، مستقل الله پاک جل شانه په دونه تاکید سره دا حکم بیان کړی دی چې نارینهو ته جلا خطاب کړی، ښځو ته جلا خطاب کړی. قل للمؤمنین، ای زما نبي وفرمایه د سترګو او د نظر د کښتولو حکم الله پاک جل شانه د پردې سره یې ځای راوړي. تعلیم الاسلام چې څنګه په شریعت کې ستر پرده حجاب لازم دي د نر او ښځې دپاره دواړو. نارینه هم مکلف دی چې مستور اعضاوي عورت اعضاوي پټ کړي، او ښځه خو سر تر نوکه پورې ټوله عورت. په دغسې تاکید سره الله پاک جل شانه د دغه سترګو او د دغه نظر د محرم شانو څخه راګرځول حکم کړي. اوس مو واورئ، کلام الملوکي ملوک الکلام، پاچیانو خبرې د خبرو پاچیانې. قل ووایه ای زما نبي للمؤمنین، و دغه نارینه مسلمانانو ته ووایي یغضوا من ابصارهم، چې کښته وساتي دا خپلې سترګې. په قرآن کریم کې هغه شی نه دی ذکر کړی چې موږ دا خپل نظر دا خپل سترګې د چي څه کښته کړو. ای عما لا یحل النظر الیها، د هر هغه شي څه دا خپلې سترګې و نظر کښته وساتي چې هغه ته ستاسې کتل شرعا منع دي. یغضو، غض یغضو په عربي ژبې کې یا په عربي زبان کې د دې معنا ده کښته کول. عنتره یو شاعر دی د عربي ژبې، هغه وایي واغض طرفي ما بدت جارتي واغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. خورا غټ شاعر دی وایي واغض طرفي، چې کله زما د همسایه ښځه راوځي او زما په مخه راسي، واغض طرفي، زه د خپل نظر کښته کړم ما بدت لي جارتي، چې زموږ د کور همسایه راوځي، هغه ښځه یا ولیې ته ځي یا لښتي ته ځي یا اوبه راوړي یا زموږ تاسې ده، یو شرعي ضرورت دی، یو طبعي ضرورت دی. د ښځې وتل ځینې وختونه ضرورت، کور کې دوستیاران سودا راوړي یو شی په ستر و پرده کې شریعت جواز ورکوي. دی وایي د عنتره شاعر وایي ګوره دا د جاهلیت د زمانې شاعر دی. حتی یواري جارتي مأواها، تر هغه وخته دی وایي ما دا نظر لاندې کړي، دا خپلې سترګې مې لاندې زړولي یا لاندې ګورم تر څه وخته چې دا زما د همسایه ښځه خپل کور ته نه ننوځي. یغضوا من ابصارهم، الله فرمایي چې ای مسلمانانو تاسې دا خپلې سترګې دا خپل نظر لاندې وساتئ. سعید ابن ابي الحسن رحمه الله د پوښتنه وکړه د حضرت حسن رضی الله عنه څخه ان نساء العجم یکشفن وجوههن وصدورهن،
امام حسن صاحب د عجمو ښځې چې موږ وینو سینې یې هم لڅي او سرونه یې هم لڅي زموږ چاره یې څه فقال اسرف بصرک د دې خو دا معنا نه ده چې ښځې بیا پرده سولې نو نارینهو ته و ښځو ته کتل روا سول اسرف بصرک خپل نظر به ګرځوي الم یقل الله تعالی آیا الله پاک په قرآن کې نه دي فرمایلي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ای مسلمانانو تاسې خپل نظر لاندې وسه لږ که راسو سوچ فکر وکړو د احادیثو ذخیرې ته راسو د قرآن کریم آیاتو ته راسو سترګې او غوږونه د انسان په وجود کې د معلوماتو لو ذخیره جمع کوي علمي بحث دی لږ متوجه سي په سورة الملک کې الله فرمایي تبارک الذي قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون اے زما نبی ودي خپل امت وایا هو الذي الله هغه ذاتي انشأكم چې تاسو پیدا کړی یاست وجعل لكم السمع الله تاسو ته غوږونه درکړي والابصار الله تاسو ته سترګې درکړي والافئده الله تاسو ته زړونه درکړي قليلا ما تشکرون د دغه سترو نعمتو باوجود ډیر کم شکر تاسو ادا کړئ الله نعمت درکړي ته حرام پکې سترګې څومره نعمت الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین د انعامات تذکره چې راځي په سورة البلد کې الله فرمایي آیا موږ انسان ته سترګې نه دي ورکړي څومره نعمت ژبه مو نه ده ورکړې وشفتین څنګه ښایسته شونډان مو ورکړي دی انسان څه شونډان پرې کو انسان ځینې ویریږي انسان حسن دی په دغه شان نو علماو لیکلي دي چې الله پاک جل شانه انسان ته 15 حواس ورکړي دي دغه 15 حواس هغه دي چې د انسان د علم او د شعور او د ادراک ذرائع دي موږ تاسې علم و شعور و ادراک په دغه 15 شانو یو ته وایي قوت باصره د لیدلو قوت بل ته وایي قوت سامعه د اوریدلو قوت بل ته وایي قوت شامه د بویولو قوت بل ته وایي قوت ذائقه د څکلو قوت او بل ته وایي قوت لامسه یو شي ته د لاس وړلو په دغه 15 حواسو سره انسان علم شعور ادراک په لاس درکړي او د دغه 15 حواسو کار او رفتار چې بیا دی هغه بیا موقوف دی پر زړه باندې زړه د دې مرکز دی قسم زموږ د فلسفه او جنجال دی په دې معاملې کې 1400 کاله بعد لا موږ ودغه طرف ته یو چې د علم مدار چې دی د انسان په بدن کې زړه دی لیکن ساينس او فلسفه قدیم و جدید ترنه وایي چې نه دماغ دی لیکن خاص ټکر بنی ولی دماغ هم د زړه سره تعلق لبار د ډاکټرانو خبرې دي څنګه خو الله وایي زړه دی موږ وایي زړه دی یو څو عمر بعد و دوی هم په دغه کہانی سي چې ولا چشلي زړه دی نو سوال دی چې د انسان د معلوماتو د علم او شعور او ادراک لپاره الله پاک د 15 شام پیدا کړی دي نو ولې بیا په سورۃ الملک کې الله پاک یوازې غوږونه او سترګې ذکر کړه یو خبره دا نورې ولې پرې شول مفتی شفیع صاحب رحمه الله باس پر کړی دی هغه په دې کې نقطه ده د بویولو د لارې څخه انسان ډېر کم معلومات لاسته راوړي فکر مو کړی د څکلو د لارې څخه انسان ډېر کم معلومات لاسته راوړي د مسکولو د لارې څخه انسان ډېر کم معلومات لاسته راوړي د انسان ډیر معلومات چې راځي یا د انسان د ژوند څه چې معلومات دي هغه په دغه دوه شانو کې دي سترګې او غوږونه اوس بیا په دې کې تقابل وکړه سترګه انسان ته ډیر معلومات په لاس ورکوي که غوږ په سترګو او غوږ کې چې بیا تقابل وکړي د غوږو معلومات ډیر دي اوس تاسو خپل په ژوند کې ګورئ خلک وایي سعودي عربستان ته ډېر خلکو نه دی امریکا موجود غرب موجود روس موجود فرانسه موجوده موږ نه دی خو دا هر څه موږ اورېدلي دي د اوریدلو معلومات چې دي هغه تر لیدلو زیات ځکه الله پاک جل شانه په سورة الملک کې څه فرمایي قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار الله داسې حکیم ذات الله پاک چونکې په هر څه خبر ذات دی ځکه یې غوږونه په قرآن کریم کې تر سترګې مخکې کړل چې دا مقدم ځکه دي د معلومات زیات دي د سترګو د لارې انسان دونه معلومات لاس ته نه راوړي څومره چې د غوږ دا اوس موږ ته څونه اوازې اورو پلانکی ځای جنګ پلانکی ځای پټاو پلانکی ځای توره ګوره دی او دا دی لیکن چا نه دي لیدلي یو خبره نو به هر حال څنګه درته وایي که لږ سوچ وکړو ذخیرې ته د آیاتو او احادیثو ولاړ سو دا د الله تعالی ستر نعمتونه په احادیثو کې نبی کریم علیه السلام دعاګانې کړي په دعاګانو کې نبی کریم علیه السلام د سترګو ذکر خصوصا کړي اللهم طهر قلبي من النفاق ای الله زما زړه د منافقت وسات وعملي من الرياء الهي دا کمکارو کردار چې کوم خدای دا د ریا وسات ولساني من الكذب الهي دا ژبه مې د درواغو وساتي دا دواوې که ستاسې په عربي نه دي چې دا په پښتو خو یې ووایاست الله تعالی ته منظور دي د ګونګ لمونځ الله پاک په اشاره قبلوي ځکه چې هغه قدرت نه لري پر نو ته کفر ویلو نو آیا الله تعالی داسې ذات بولي چې تاسې عربي نه ده او په پښتو الله ته خپل عجز وکړي الله دې نه کړي قبول الهي ژبه مې د درواغو وساتي
وعینی من الخیانه، دغه ده زما موضوع. الهي دا سترګې مې د خیانت وسات، سترګې مې د خیانت وسات. سترګې خیانت بیا چی شته؟ یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور. بل ځای په قرآن کې الله فرمایي الله هغه باریک بین ذات دی، هغه لطیف و خبیر ذات دی چې د سترګو خیانت هم پیژني. وما تخفي الصدور، ستا په زړه کې چې کومې وسوسې د حسین او د ښایست بشر په باره کې راځي په هغه وسوسو هم خبر دی. د هغه دي چې ته څه ولیدلې؟ د غرب د کفارو کوشش دا دی چې تاسې ته د ټي وي او د تلویزیون پر سکرین باندې هغه ښځې پیش کړي چې په دوی کې ښایسته ښایسته دي. ګر نه دي داسې ښایسته، تاسې ولیدل؟ دا صرف ستاسې د خرابۍ دپاره دي. علماو لیکلي دي که چا بدنظري کول، که چا غیر محرم ښځو ته کتل، د ټي وي عملي و د تلویزیون عملي و، هغه به ناشکره وي. څنګه به ناشکره وي؟ خپله حلاله و پاکه ښځه چې الله ورکړې ده پر هغې به نیت بکړي. به یې شپه ورځ په غټو غټو ټلیفونو کې، اوس به انټرنېټ هم فعاله سو، مزې مو دي. پخوا خو لا تلویزیون چا به درلود، اوس به یې په جیب کې داس ټلیفون دې ورولو. اوس اصلي تقوا راغله چې زه الله صرف سره خبر یم. ټلیفون دې په جیب کې ګرځم، څه مشکل څه کار دې نه اخلم، په ما څوک خبر دی؟ نو هغه څوک چې د تلویزیون او ټي وي او د دغه خرافات عملیان دي هغه به ناشکرې. وجه مې درته وویل چې روزانه دی حسینې او ښایسته ښځې ویني، او د انسان دا عادت دی چې د ده تر سترګو ښایسته ښځې تاو بالا کېدلې، هغه خپله حلاله ښځه چې الله پاک ورکړې ده پر هغې به نیت به نشته. نه ولې بدرنګه یې؟ که بدرنګه و خو ته بدرنګه زه ښایستې وینم، او که ښایسته وای مې نیت پر بد دی چې ولې ډېره نه یې ښایسته، ولې داسې لږ ښایسته یې؟ د الله پر تخلیق اعتراض دی که نه دی؟ وعیني من الخیانه، الهي دا سترګې مې د خیانته وساتي. سترګو خیانت څومره غټ خیانت دی. وعیني من الخیانه اللهم ارزقني عینین. دا دعا به درته وایم، بیا به ولاړ سم موضوع ته. حدیث شریف کې راځي نبی کریم علیه السلام دعا کړې ده زموږ سترګې الله د چشت لپاره پیدا کړي دي او موږ کوو په څه؟ اللهم ارزقني عینین، الهي داسې سترګې را نصیب کړي حطالتین چې اوښکې به یې وي. اللهم ارزقني عینین، الهي داسې سترګې را نصیب کړي حطالتین چې اوښکې به یې وي. تسقیان القلب، هغه زړه چې تږی دی د دغه اوښکو د لارې زړه وبسي. تسقیان القلب بظروف الدمع، ای الله په بهېدونکو اوښکو سره دا زړه اوبه کړي. قبل ان تكون الدموع دمعه والازراس جمره، الهي تر هغه مخکې ما ته داسې سترګې را نصیب کړي چې زما تږی زړه په اوښکو اوبه کړي، له مخه تر دې چې دا اوښکې وینیسي. والازراس جمره، او دا کلغشي د اور انګاري او سکروټې سي. حدیث شریف کې دعاوې دي. بل حدیث شریف کې راځي ومتعنا باسماعنا وابصارنا، ای الله موږ ته نه په ورسوې په دې غوږو سره چې غیبت په وانورو، قسط په وانورو، سروس په وانورو، ابصارنا، الهي په دې سترګو سره موږ ته چی ورسوې؟ نه په ورسوې. دوه صحابه کرام دي، غالبا د یو نوم غزوان راځي، غزوان. بل ابو موسی اشعري صاحب دی، غزا ته تللي دي. غزا صحابه مجاهدین یو غزا ته تللي دي. نو حضرت غزوان صحابي چې دی په دې غزا کې راوتلی دي، که ګوري چې یو ښځه راووت. څنګه چې یو ښځه راوتل ده ورته وکتل، چې ورته ویې کتل بس یې طبیعت خراب سو. چفلخه یې پورته کړ، لاس یې پورته کړي، خپل سترګې وویل چې دا څه کوې؟ للحاظتو، ته کتونکي هغه شي ته چې هغه تا ته ضرر رسي. فنفرت، حدیث شریف کې راځي چې سترګې ړنده سه. راغی ابو موسی اشعري رضی الله عنه چې ابو موسی اشعري زما څخه خو داسې کار وسو، زما سترګې بدنظري وکړه، د بدنظري په نتیجه کې ما دې سترګې ته سزا وکړه، په چپلخ یې ول. علامه شمس الدین قرطبي په تفسیر قرطبي کې دا حدیث راخیست، دا واقعه راخیست، حواله مې هم درکړه. نو هغه ورته ویل چې نه، دا دې زیاتۍ کړې دي، ستا سترګې ته د اول نظر اجازه سر په خلاص کې په دې مسئلې. حدیث شریف کې راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى یا فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. چې کله مو پر یو غیر محرم ښځې سترګې ولګېږي، دغه ناګهانه سترګې، دغه ناڅاپه سترګې، دغه یو دم چې انسان سترګې پر ولګېږي، د دې جواز ځکه دا په اختیار او دغه نظر ته ادامه مه ورکوه. که یې ادامه ورکړه دا ګناه ده، چونکې غیر اختیاري ستا نظر پر دې ښځې ولګېدي، دا تا ته نه ده روا. واستغفر الله وتوب الیه، الله سبق شو غواړه او توبه وباسو. حضرت غزوان رضی الله عنه وایي دا هغه راایسي وایي ثم ملک نفسه، بیا د الله تعالی سره استغفار کوي. فلم یضحک حتی مات الله، د هغې ورځې سې بیا د ده خوله چا په خندا نه دی لیدلې تر هغه وخته چې وفات کېدي. دا وایي انسانان. نو متعنا باسماعنا وابصارنا، حدیث شریف. ای الله موږ ته په دې سترګو او په دې غوږو نفع ورسوي. نفع یې دغه دی چې د الله دغه راکړی نعمت ښه ځای استعمال شي. یو حدیث شریف کې راځي، پر موږ تاسې فټ دی وایورئ. نبی کریم علیه السلام فرمایي ایاکم والجلوس علی الطرقات، ای زما امته پر لارې او پر درېږزي باندې د ناستې څه پرهېز وکړه. کاروالۍ والا لپاره ښه حدیث خبر نه دي په حدیث. ایاکم والجلوس علی الطرقات، ای زما امته پر لارو پر سړکانو، درېږزي مخته مو لیدلي دي ګر پر درېږزي ناستې، پر لارو پر درېږزي او پر پیاده رو باندې د ناستې څه منع سي. قالوا یا رسول الله ما لنا منها بد نتحدث فيها، زموږ تاسې یا رسول الله موږ لارې څه چاره نه لرو، څلور 20 نمرې نه دي،
درې سوي نمرې مو دي هغه کور پکښې راسې مجبور یې میلمه چېرې کښېني موږ ته خلک چې باجګاران چې دا خوا ته چې وځي ګرده یې د باندې پر درې ګزې کښېني میلمه نو صحابه عرض وکړي چې یا رسول الله موږ خو چاره نشته د دې ځای کوټه نشته پیټک نشته د ناستې خاص ځای نشته موږ مجبور یو چې پر دغه ځای کښېنو قال وی نبی کریم علیه السلام وفرمیل فان ابیتم الا المجلس کچیرې تاسې چاره نه لري خامخا پر دې لارې کښېنئ نو واورئ فاعطوا الطريق حقه پر دغه لارې ودرېږئ پیاده روي چې کښېنئ نو لارې ته حق ورکړئ قالوا یا رسول الله فما حق الطريق د لارې حق دی چې د لارې حق د پیاده رو حق موږ نه پېژنو قال وی نبی کریم علیه السلام وفرمیل چې د لارې حق څه دی غض البصر چې کله ښځې تېرېږي غیر محرم اجنبیات کې تېرېږي خپل نظر کښته کړي زموږ د باقاعده ناست یو که د مکتب سره ځي یا مکتب ته ځي یا د بازار سره ځي یا د رکشې څخه کښته کېږي د باور وکړه موږ لیدلي دي ورته ګوري باقاعده چې رکشې ته څنګه پورته کېږي او د رکشې ته څنګه راکښته کېږي امام مجاهد رحمه الله فرمایي چې کله ښځه را روانې او ته داسې ناستې پر تا مخامخ راځي شیطان وایي د دې پر سر کښېني دغه شیطان دا ښځه ستا په نظر کې ښایسته کړي خوارکي لوېدلي مریض مشکل لري او چې کله ته دلته ناست یې ښځه مخ پر اخوا روانې شایې ستا پاتې شیطان یې پر ملا باندې کښاني دغه ښځه شیطان ستا په نظر کې ښایسته کوي دا ګرشان حرام دی عزیزانو اصل شی عمل ته ځان آمده اوس پر دې ځای باندې ناسته نه ده منه مشکل نشته نبي کریم علیه السلام وایي که په پیاده رو کښېنې پر سړک کښېنې نو په دې شرایطو به کښېنې غض البصر چې کله محرم ښځې تېرېدلې نظر به لاندې کوي یا وکف الابیض او د هغه رقم ایزا به نه ورکوي خلکو ته پر پیاده رو مالټې راواخلي کیلې راواخلي پر پیاده رو کښېني دورې په اصطلاح پوستکي وغورځوه هلته پوستکي وغورځوه د هغه د کیلې پوستکي دي د اخوا بایسکل والا راځي موټرسکل والا راځي موټر والا راځي پر ښویېږي دا هم د لارې حق الفیل موږ چې بزرګي نو بس دغه د بس راسه په مسجد کې کښېنه اول صف ونیسه هغه هم خصوصي که بل څوک یې پر ځای کښېنستی بیا جنګ کوي بزرګي مشرین لري بزرګي موږ خبر له ولا کوي بزرګي خاص په اول صف کې نه دا د دین ټولې شعبې به راټینګوي د دین ټولې شعبې به راټینګوي که عقاید که عبادات که معاملات که معاشرت دي که اخلاق دي دا معاشرت چې پر درې ګزیرې خوراک وکړي مالټه دې وخوړه کیله دې وخوړه سیب دې وخوړي دا شیان به خلطې ته اچې او دا به وړې ډېرې دی هلته چې کچردان هغه ځای ته بیا اچي دغه بیا ترتیب دی موږ یو وخت په سعودي کې سودا کول په حرم شریف کې د انسانیت شی یو ملګري سودا وکړه بهرحال نوم یې نه اخلو نو بیا یو عرب ته دا پیسې داسې ور وغورځولې هغه نه دا نه غواړم دا پیسې دې ولې وغورځولې پورته که پیسې زما شعره موږ ته پیسې ولې بدله کړه دا پیسې وکړه نه ول دا پیسې ګوره دا رزق دی دا چې تا زما سره سودا وکړه دا ته وړې خپلو بچو ته دغه پیسې چې ما ته راکوې زما هم رزق روزي دي ما چې کوم شی تا ته درکړي دا ستا رزق روزي دي د دې به احترام کوې بېرته په هغه نفر پورته کړې بېرته لمات یې په لاس کې انسانیت خو دي ځکه چې تاسې یو وخت وایل چې خدایه موږ کامل انسانان دي انبیا علیهم السلام کامل انسانان وه د دوی په صحبت کې چې کوم صحبه اوسېدل هغه کامل انسانان دا د لارې آداب موږ ته څوک راشي دا د نبي کریم علیه السلام تعلیمات دي چې پر درې ورځې به خوراک نه کړي وکړي دا شام به ټولی په دا هره پوستکي په دا هره که کیله ده که مالټه ده که هندوانه ده هر څوک چې پکښې وشوی دی که خوښ شو د دې تاوان پر تا دی شرعا ته ذمه دار خوراک وکړو موږ ولاړ شو دا یې دوه وکف الاذیه غض النظر والامر بالمعروف والنهي عن المنکر چې دلته ناست دی که یو چا نو کې یو غلط ملت کار وکړي ته مکلف یې چې تر خپل وسه چیش ورته وکړي حکم ورته وکړي نو بهرحال عرض مې څه درته کوي عزیزانو چې لقمان حکیم صاحب فرمایي چې تاسې کله د یو چا کور ته ورسئ نو بیا د هغه کور او کوټې او کلکین تر کنجانو مه ګورئ هغه کور ته ځکه چې دا د کور والا سره خیانت دی موږ بزرګانو دومره نقصانات لیکلي دي د دې سترګو د بدنظري چې انسان حیراني شي حضرت مولانا شاه حکیم اختر صاحب رحمه الله د دیوبند علماو سید بزرګ دی وفات شو هغه فرمایي چې دا سترګې په خپل اندازه کې استعمالول او د اندازې څخه اخوا ته تلل د الله تعالی د قطعي نص او د آیت سره مخالفت دی دې کې بله ځایږي نه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم الله فرمایي چې ای مسلمانانو خپل نظرونه کښته وساتئ غیر محرم ښځو ته مه ګورئ ای ښځو ګورئ بل آیت ګوره مې درته ونه وایه قل للمؤمنات ای زما نبي مؤمنو ښځو ته ووایه یغضضن من ابصارهن چې دوی دې خپل نظر کښته وساتي ویحفظن فروجهن د خپل شرم اعضاوې دې وساتي هغه ښځو لپاره عبرت دی چې شپه ورځ تلویزیون ته ناست دي او د تلویزیون عادیان دي اوس که پر ټي وي و تلویزیون باز کوې بیا وایي ملا صاحب زموږ د کلتور خلاف غږېږي لا صاحب زما د عنعنې و رواج خلاف غږېږي زما او ستا کلتور اسلام دی د خدای بنده زما او ستا کلتور عنعنه قرآن و حدیث دی قرآن و حدیث د نګاه سه د ټي وي سکرین ته کتل زما کتل هم ناروا دي زه ملا صاحب یم د اجي صاحب کتل هم ناروا دي د عامو کتل هم ناروا دي مولانا مفتی عبدالرؤف سکروي صاحب د احمد برکات ولیکلي دي چې هغه کسان چې په کور کې ټي وي و تلویزیون پروت وي او د ټي وي و تلویزیون عادیان ګرځېدلي دي عملیان یې ګرځېدلي دي د هغه کور څخه برکت وتلی دی په تجربه یې زه درښیم
نو ښځو ته هم نه ده روا چې د ټي وي او تلویزیون پر پردې باندې نارینهو ته ګوري. د ښځې کتل نارینه ته حرام دي، د نارینه کتل و ښځې ته حرام دي. ویحفظو فروجهم. نو ادمي څه درته کوي چې شاکم اختر صاحب رحمه الله لیکلي دي چې اولنی تاوانداري بدنظري کول وغیر محرم ښځو ته کتل داري چې د الله تعالی د آیت مخالفت. څوک چې د الله د آیت مخالفت کوي، د الله د حکم مخالفت کوي، العیاذ بالله هغه د الله تر غضب لاندې راځي نه پاتې شي. او بیا یو ګناه یو کله کوي. زموږ ستاسې بعضې ګناهونو دوام پیدا کوي. یوه ورځ نه ده چې موږ دا وکتې، دوې ورځې نه زموږ د ژوند جز راوګرځېدی نظم او پیدا کومه پر مرتبه. یو دوم شی چې هغه تاوان دی د الله تعالی جل شانه د نعمت نه شکر. مخکې تېره شول که سترګې دي که غوږونه دي که جسم دی، دا ټوله د الله تعالی راکړی نعمت. د الله تعالی راکړی نعمت هغه ځای باید استعمال شي چیرې چې الله راضي وي. الله هغه وخت راضي کېږي چې موږ په سترګو باندې هغه شیانو ته وګورو چې هغه روا او جایز. اوس که یو څوک راولاړېږي دغه سترګې او دا غوږونه داسې ځای استعمالوي چې الله تعالی په ناراضه کېږي، دا د الله تعالی په امانت کې خیانت دی. تا ته یو څوک یو شی در پکې دا موټرسایکل واخلې 3 ورځې دلته در سره وساته، زه یو ځای کار لرم، دا خوا چې راسم بېرته بیا راکړي. اوس که ته د هغې اجازې څخه بغیر دا موټرسایکل استعمالوې، دا وسایل استعمالوې، دا به ته خیانت وایي. الله وایي دا ما در کړي دي، د دې اختیار ته نه لري چې ته دا غلط استعمالوې. د نعمت ناشکري ده، په امانت کې خیانت هم سو. یو حدیث شریف کې راځي، علامه شمس الدین قرطبي رحمه الله نقل کړی دی، ما له یې دا راواخېستم، زه بیا تاسې ته ووایم. دا بعضې شیان دي. بعض ابن حکیم ابن معاویه قشیري د خپل پلار هغه د ده د نیکه سره روایت دی. قلت یا رسول الله، معاذ وکړي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم، عوراتنا ما نأتي منها وما نظر. زموږ د شرم اندامونه چې الله موږ ته راکړي دي، دا زموږ د شرم اعضاوې موږ په چیش کې استعمال کړو او د چیز څه یې منو. په دین کې شرم نشته. یو بل شی بیا درته وایم، قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. خپل عورت او د شرم عضو دې پټه کړه. دوه کسان داسې دي چې تا ته اجازه شته چې ته د هغو سره یو څه په انبساط کې واوسېږي. خپله ښځه چې شرعا د هغې څخه ستر نشته. او ما ملکت یمینک، مینځه موږ تاسې اوس نه پېژنو. مینځه صحابه ودرلودې چې د هغو ژوند و زندګي د الله په لار و جهاد کې مصرف شوي. اوس بل ډول یو قال الرجل يكون مع الرجل. کچیرې یو نارینه د بل نارینه سره یې ځای وي، ایا یو نارینه کولی شي چې د بل نارینه شرمګاه ته ډېرې دي حیاوي د شرم او د عزم مقام ته وګوري؟ قال ان استطعت الا يراها فافعل. نه پام کوه، یو نارینه نشي کولی چې د بل نارینه د شرم عضو ته وګوري، څومره چې د وس طاقت دي خپل ستر کوه. قلت فالرجل يكون خاليا. دا معامله ده. وایي ما عرض وکړي چې یا رسول الله، یو وخت سړی یوازې په کوټه کې بېدېږم، دروازه د شا له خوا باندې هم ګرمي ده، په داسې حال کې انسان ځان بې ستره کوي، ټول لباس و جامه غورځوي، بېدېږي یا د ګرمۍ په خاطر یا د بل شي په خاطر، هر شی چې دي. ما عرض وکړي چې یا رسول الله، که سړی یوازې بیا څنګه دی؟ قال وایي ده راته وفرمیل الله احق ان یستحیا منه من الناس. واورئ نه وایي نه څه، الله زیات حقدار دی تر دغه چې انسان د الله څخه حیا وایي. دروازه دې وتړل، پردې دې وځړولې، کلفت دې ولګ، بل خو هېڅوک نشته، د الله څه شرم پکار دی. نو په هېڅ وخت انسان ته نه ده پکار چې ډېر بې ستره شي. او د حضرت عایشې رضی الله عنها قول یې نقل کړی دی. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي، خپل او د نبی کریم علیه السلام حال بیانوي. حضرت ام المؤمنین صاحب فرمایي، ما رأیت ذلک منه ولا رأى ذلک مني. زما نه پوهېږي چې نبی کریم علیه السلام دې زما ستر لیدلی او ما دې د نبی کریم علیه السلام ستر لیدلی. الحیاء شعبة من الایمان. حیا خو د ایمان شعبه ده. اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت. د ټولنې او معاشرت چې حیا ولاړه، بیا چې هر څه کوې کوه. دا لوی مشکل دی. علماو لیکلي دي چې دغه سترګې العیاذ بالله وغیر محرم ښځو ته اړول د زنا اوله زنا ده. بس اول ور چې د زنا او د بدفعلي ترتیب شروع کېږي، اول ور دا سترګې. په همدغه سترګو سره انسان بیا لار پیدا کوي، بیا شب ته، بیا مجلس ته، بیا ځه العیاذ بالله چې تر یو وخت پورې چشکي مخ سره توري. یو نقصان یې دا دی چې په دې کې د الله تعالی د امانت سره چشکي خیانت دی. او درېیم نقصان مې درته ووایي چې ناشکري. کوم کسان چې د بدنظري و د هغه رقم وغیر محرم ښځو ته و حرامو ښځو ته دی ګوري چې پر دې یې کتل حرام دي، هغه ګرد عمر د خپلې مینې سره جنجال وي. ولې ښایسته نه ده، ولې څنګه ده؟ د دې لوی مشکل دغه دی چې هغه نعمت الله پاک درته ورکړی دی، د هغه نعمت ناشکر سو. او علماو بله نکته هم لیکلې ده، هغه کسان چې په دې خپلو سترګو بدنظري کوي، یعنی حرامو شیانو ته په ګوري، پر دې دا بیا نه دی چې دا څنګه دی، دا څنګه دی. علماو لیکلي د هغه کسانو سترګې به کمزوري. دلیل یې څنګه پرې پیش کړي؟ دلیل یې دا پیش کړی دا سترګې د الله تعالی نعمت او د الله تعالی د نعمت شکر ادا کول لازم دی. د الله تعالی د نعمت شکر د سترګو په مورد کې دا دی چې داسې ځای موږ سترګې استعمال کړو چې هغه ځای ته کتل روا وي. که چیرې یو څوک سترګې سم ځای استعمالوي، د سترګو دې پرې زیاتېږي. دلیل څه دی؟ لئن شکرتم لازیدنکم. که چیرې تاسې د الله د درکړو نعمتو شکر ادا کړي، الله وایي دا نعمت به زه زیات کړم. او که چیرې یو څوک راولاړېږي دا سترګې غلط استعمالوي،
ناروا ځای استعمالوي ولئن کفرتم ان عذابي لشدید. الله وایي که زما د نعمت ناشکري وکړه د دې سترګو نظر به در سوا بل نقصان. او حتی د ټیک د نگاه سره تاوانونه لیکلي. هغه کسان ډاکټرانو دا تحقیق کړی دی کوم کسان چې دغه سترګو په غلط نظر باندې مبتلا وي د هغوی مشکل داري چې همیشه د مثانې مریضي ورته پیښ د غدود مریضي ورته. او حتی دا لیکلي دي شاه حکیم اختر صاحب رحمه الله چې کوم کسان په دغه مریضي باندې مبتلا وي چې سترګې غلط ځای استعمالوي هغه کسان چې هغه په سرعت انزال ډېرې دي په هغه مریضي مبتلا دي. وجه دا انسان چې کله غیر محرم ښځې ته وګوري نو په بدن کې حرکت راسي. په داسې حالت کې د انسان د مني ماده چې ده چې په ملا کې پرته ده هغه کښته راځي. وایي هر به دا په سرعت انزال مریضي اخته سي. سرعت انزال هغه مریضي دی چې بیا به خپله ښځه د ده څه سوي ناراضه وي. ډېرې خرابۍ دي. ځکه په قرآن کریم کې الله فرمایي ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا. کوم کسان چې د یتیمانو مالونه ناحقه خوري هغه کسان په حقیقت کې په خپلو نسو کې اور اچوي. ګناه اور ده ټوله. دا د دې دنیا ضرورت دی. نن ځواني ولې نسته محدوثه. پرون یې چا کیسه کول مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه د دیوبند علماو څخه داسې په نامه عالم نه و ډېر اوچت عالم ډېر وخت یې د انګریز مقابله وکړه الله تعالی کامیابي م ورکړه چونکې د ده عمر وایي د 80 کاله سا اوښتی و غالبا د 80 کاله سبا دی وایي زوی پیدا سو. بیا چونکې شاګردان د استاد سره همتبعي لري نو بیا د درس په دوران کې پرچه ورته ولیکلې هغه سول چې استاد دا څنګه کار دی 80 کاله ته عمر ورسېږي او بیا هم داسې سر داسې په اصطلاح همتبعي و چې نو دا وخت حسن جرتوب دی دا وخت په اولاد نه کېږي. وایي د اخوا خط ورته راوړل شي چې بچانو حسین احمد خپل ځواني ساتلې ده مشکل نشته هېڅ کوم ضروري نه لري. د هغه څه دي چې دا ضرور دي دا شیان دا د هغه څه دي چې مخ ته جنجالونه راځي. اخري شی چې علماو ذکر کړی شیان خو ډېر دي چې مهم شی چې د دغه مرض د سترګو بدنظري د دې انسان وساتي هغه لوی مشکل دا دی چې العیاذ بالله انسان د مشزنۍ په مریضۍ اخته کېږي. هغه کسان چې د سترګو په بد نظري باندې مبتلا وي د هر شي څه سترګې نه اړوي پر هر شي باندې خوند اخلي که حرام وي که حلال وي. حتی امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي تفسیر قرطبي کې راخیستي امام شافعي صاحب خو دونه احتیاط کوي هغه وایي زه دا مکروه بولم چې یو سړی دې خپلې لور ته لا ډېر وګوري. دا احتیاطي تدابیر دي. داسې مسایل موږ په دغه کتابو کې لرو دا ستا نږدې شناخته پاکستان او هندوستان دلته والله له خدای خبر په دغه کې موږ داسې مثالونه لرو العیاذ بالله چې پلار او لور دواړه د شپې ناستې فلم ګوري د شپې په آخر کې العیاذ بالله ثم العیاذ بالله په شپې په آخر کې مخ سره توري دا لیکلي دي داسې وایي اوس یې زموږ چاره څه بعضې شیان چې دي هغه دا واقع سوي. نو امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي کره الشعبي ان يديم الرجل النظر الى ابنته او امته او امه. امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي زه دا مکروه بولم چې یو څوک خپلې لور ته ډېر وګوري او خپلې خور ته ډېر نظر وګوري بس دغسې تېرو ډېر دې ته وایي احتیاطي تدابیر. حدیث شریف کې راځي ناکح الید ملعون هغه کس چې د خپل لاس سره نکاح کوي د آخرت په ورځ به د الله د رحمت تسلي وي پر داسې کس لعنت راغلي. د لاس نکاح چې ته وایي د موټر په ذریعه سره ځان انزالول او مشزني هغه مریض دی چې که څوک په اخته سو د دې کس په ځواني بې ځایه کېږي. شاه حکیم اختر صاحب یو څه الفاظ لیکلي دي زه ما دغه الفاظ نه نقل کوم لهذا دا د الفاظ دی واورئ. په حرامو موقعو کې شهوت پر کول خو حرام دي هغه نکتې ته چې راځم په حرامو موقعو کې شهوت پر کول خو حرام دي لیکن حلال هم ډېر مه استعمالوه دا به زما غرض دا زما د بزرګانو خبرې دي والله اعلم. حلال هم ډېر مه استعمالوه ولې ځکه چې په دې سره صحت هم خرابېږي او په ذکر او عبادت کې هم انسان خوند نشي اخیستی. بل تاواني چشتي اولاد کمزوري پیدا کېږي. په دې خاطر دی وایي د بزرګانو نصیحت دی کله په 15 ورځو یا په یوه میاشت کې چې سخت خواهش وي ضرورت راپکوي. وایي تاسې وګورئ شیر زمری په کال کې یو وار جما کوي او بیا د هغه سره زمری پیدا کېږي. کوم کسان چې په ډېر وخت وروسته صحبت و نږدېکت کوي د هغوی اولادونه تکړه وي او د تکړهتوب سره دلاوره وي. اعتدال ضرور دی دا د الفاظ دي کنې ډېره جما او ډېر نږدېکت د مرګ سبب هم ګرځي. نو دی فرمایي دا داسې عالم نه دی د شیخ العرب والعجم په ټوله دنیا کې د مریدان دي اوس هم موجود دي او اکثره مریدان علما دي. دی څه وایي په دې خاطر درته وایم چې په حلال کې هم درمیانه روي کوئ او د حرامو څخه خو بیخي حرام ته خو بیخي نږدې کېږي ما دا وي الله تعالی دې د عمل توفیق رانصیب کړي. بهرحال دا ښه خبرې دي دا ښه خبرې دي کوشش به وکړو عزیزانو چې پر دې شیانو باندې عمل وکړو. نو د لقمان حکیم صاحب څلرم نصیحت دا دی چې تاسې د شي حفاظت وکړئ د سترګو حفاظت وکړئ. الله پاک جل شانه دې د عمل توفیق رانصیب کړي. واخر دعوانا